السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې انډیوال مې یو خبره ته وکوله چې د ښځې سره د یو قریب زنا کړې وه. نو دغه شاګرد وایي چې ما بیا ستا بیان په واورېدی، هغه بیان چې تا جواب کړی و چې یو نفر ویلي و چې زما ښځه چې راوت سوې نه وه، زنا ځین سوې وه، اوس زه ښځه مړه کړم، هغه سړی مړ کړم چې اباجیه کېدی. بیا پر هغه باندې موږ مفصل بیان وکړ، یا بیان به تاسو شاید اورېدلی. نو دا بیان چې مو ده ته وغږاوه، د زړه ډېر نرم سو. بیا وویل چې بس ما دا موضوع الله ته سپارلې ده، بیا به الله په ورځ قیامت قضاوت کوي. او ښځې ته یې عفوه وکوله، هغه کم په زړه کې چې بدبیني وه او د ښځې سره بد اخلاقي وه، هغه مې ټول ایسته کړل. نو محترمه، اول خو دې الله جل جلاله په ورځ قیامت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه ژیندو ملګرو کې راپورته کړه چې تا زموږ په قول باندې وکوله او زموږ خبره دې ومنله. موږ تاسو ته د جنت لار درښیو، د دوزخ څخه مو راګرځوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک همیشه امت ته داسې توصیه کړې دي چې پاکې د امت د آخرت نجات او د دنیا نجات کې پکښې وي. نو الله په دې تا ته دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې دنیا او آخرت سم کړي. الله جل جلاله دې په ژوند کې برکت کښېږده. ډېر مې زړه خوشحاله سو چې یو څوک او حقې لارې ته او حق ته تسلیم سي. نو دی وایي هغه قریب نو هره ورځ وینمه، په سترګو کې سره خیږو. نو دی وایي داسې شی راوښیه چې زه زړه مې صبر سي، هغه ته بیا په زړه کې سوچونه نه راګرځي. اوس خو ما د قتل نیت هم کړی، د جنګ نیت مې هم کړی. نو دی وایي چې زما دا کیسه یو مخیره سي. محترمه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي چې په هغه واقعه د افک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې برالی زما سره به کښېنستی، نور څه یې نه ویل، صرف دغه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا بیا ویل. او واقعه به لږ مختصره درته ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې به بعضو غذاګانو ته تللی د امهات المؤمنین په مابینځ کې بیا قراندازي کوله چې د هر یوې نوم به ورته هغه به بول. په دغه سفر کې بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دوی سره ملګرې وه. نو کوم وخت چې د هغې خوښ سره روان دي، د جنګ سره فارغ شول، په لار کې مدینې شریفې ته قریب صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دلته به شپه کوو. نو شپه چې وسوله، دا وایي د سهار خواته زه د زورت د اوداسه خواته ولاړم. نو هلته دا وایي زما یو غاړګۍ وه، یو لښتۍ وه، هغه ولیدلې وه، غاړګۍ مې ولیدلې وه. نو چې زه رالم بېرته وګرځېدلمه هغه غاړګۍ پسې، په هغه پسې ګرځمه. دلته قافله کوچ سوله، هغه کومه کجاوه چې زه کېناسته ولمه، پر اوښ باندې یو قسم کجاوه راځي، پخوا به یې دا ښځې کې سپرولې، یعنې د انسان کېناست وي. نو دا وایي زه په هغه وخت کې ما بدن غوښه نه درلوده، زه کثیر السین وم، کشره ولمه. نو کوم صحابه کرامو چې دغه کجاوه پورته کړې ده، برای پام نه دی کړی چې بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها نسته که نسته. قافله ولاړه، زه چې رالمه هېڅوک نسته. باره مې فکر وکړ چې پسې ځمه نو دوی به وګورې، یو وخت به خبر سي، درته را به سي. نو وایي پر هغه ځای باندې کښېنستلم. بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي چې د ځوانۍ خوب و، بس پسې بیده سوې ولم. د جیش د لښکرو په پای کې به یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پرېښوو چې ته راځه، د شا له خوا که د صحابه کرامو څخه یو شی پاتې سوی هغه را اخلي. نو دا مبارکه وایي چې هغه صحابي صفوان رضی الله عنه نومېږي. هغه مبارک چې رالی کتلي دي، دلته یو تور شی معلومېږي چې راژوندی سوی دی، زه یې پېژندلی یم چې بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها ده. وایي زه د ده په استرجاع راویښه سولم چې دوی انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. وایي زه چې راپورته سوم، نه د خبر راته کړې ده، نه ما خبر ورته کړې ده. د اوښ خېقې اوښ پرېوتی، زه پر اوښ باندې سپاره سولم، دغه د اوښ تناو په لاس کې نیولی دی، مدینې منورې ته یې راوستلم. نو بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې دلته په دا مدینه منوره کې بعضې منافقین ولکه عبدالله بن سلول منافق او بعضې ساده صحابه کرام هم په دې کیسه کې کښېوتل. بس هغه منافق ته اوازه واچوله چې ښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځه په دښت کې پاتې سوې وه، صفوان ور باندې رالی، نو دا بیا هلته زناوې سره کړي، پلانکی به کړي. دا خبیث ته اوازه خپره کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د اوازه راورسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ډېر غمجن دی، ډېر دیغ دی. بعضې صحابه کرام راسي ورته لکه امیر المؤمنین عمر راته نو مبارک، ابوبکر صدیق راته نو مبارک، مشورې شروع دي دلته. بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي زه په هېڅ نه وم خبره. صحابه کرام راسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پټ مجلس کوي، بېرته ووسي. دا مبارکه وایي چې موږ چې به په مدینه منوره کې ولو، دغه د اودسه ځایونه مو لا نه وو جوړ کړي. نو یو ماښام بل ماښام به موږ د زورت خواته کلو.
نو دا مبارکه وایي وایي مصطح رضیالله عنها دا وزه لاړو د ضرورت و ځای ته د هغې خوا چې رارهي و د هغې نوک وواهه دی او ترې سوله برای و خپل زوی ته ښرا وکوله مصطح ته وایي ما ورته ما ښرا یې ولې که خدای ښه سړی دی ول دې راتلته نه یې خبر المال یا دا خو منافق د منافقینو رئیس عبدالله بن سلول هغه په تا پسې اوازه خبره کړې ده چې علیاذ بالله دې زنا د صفوان سره کړې ده وایي مصطح راته وویل چې عبدالله بن ابي بن سلول هغه داسې اوازه ګډه کړې ده زما زوی هم په دې اوازه کې دا خبرې کوي دا وایي زه خبره شولم ډېر مې زړه درد وکړي وایي وایي ما ته تبه راوولېده تبه مې مریضه شولم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک به راغلی راته کښېنستی بېرته به ولاړ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه ما اجازه وغوښته چې زه به د پلار کره ولاړ شم وایي د ابوبکر صدیق راته نو مبارک رې واستوله ما ته مور راغله راته ویې ویل چې دا څه واقع پېښ شوې ده ما الله جل جلاله به زما براعت کوي تاسو خو زما صداقت نه منئ او پلار ته مې وویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته مې وویل چې والله که د هغه له دې خبرې څخه سوا چې انا لله و انا الیه راجعون بلې هېڅ ماته هم نه دي ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ډېر غمجن و بل وخت دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ما ته کتل نه زما سره بې مجلس نه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې آیاتونه را نازل شوي دي براعت د بیبي عایشې صدیقې رضیالله عنها د اسمانو څخه راغلی چې الله جل جلاله دا پاکه ده بدلمني نه ده کړې منافقینو د اوازه اچولې ده او هغه بعضې صحابه کرام مبارکان چې هغه په دې کې سهوه سوي دي نو بیا عایشه صدیقه رضیالله عنها مبارکه وایي کوم وخت چې د بشارت آیاتونه رالل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ابوبکر صدیق راته مبارک راته وویل چې زیری مې در باندې ستا براعت نازل وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې زه ستا شکر نه ادا کوم زه د خپل رب شکر ادا کوم چې زما براعت یې بیان کړي نو بیا عایشه صدیقه رضیالله عنها مبارکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به راغلی دغه کلمات یې بیا ډېرې ویلې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تفسیر در المنصور جلد نمبر 9 صفحه 114 د سورة النحل 8 آیات متعلق دا روایت ذکر کړی دي نو محترمه دغه کلمات ډېرې وایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شیطان خو واقعیت وسوسې سړي ته وراچوي قتلونه په سړي باندې کوي خو پښتانه هغه قوم دی چې د دنیا په پیغور باندې د آخرت پیغور رانیسي الله دې مو د آخرت له پیغوره وساتي چې په 18,000 قومو کې الله جل جلاله موږ وړاندې کې و حضور ته چې تاسې ولې دا ظلم کړی دی ولې مو قتل کړی او مخکې مو هم په دا مسله کې ویلي وو چې که یو ښځه زنا باندې لګیا وي ته پر ورسې په هغه وخت کې مرګ درته روا دی له هغه څخه بعد بیا تا ته مرګ نه دی روا بیا که یو شرعي حکومت دوی ورل اقرار یې وکوي هغه به سزا ورکوي نو محترمه هغه ښځه چې زنا ځین سوې ده لازم به شهوت راپورته سوي به سهوان به ځین سوي قصدن به ځین سوي خو د الله څخه دې عفو وغواړي هغه ځوان دي د الله څخه عفو وغواړي ګناهونه به د انسانانو څخه کېږي خو بیا به الله ته ژاړو چې عفو راته وکړي نو محترمه د دې خپل اهل سره ښه سلوک کوه نو سهوه ده سوې ده دعا یې ورته کوه د هدایت چې بیا په آینده کې داسې مشکلات نشي او بل دغه کلمات ډېرې وایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شیطان کوشش کوي چې په فتنه کې دې واچوي شیطان کوشش کوي چې په یو ناروا باندې دې اخته کړي شیطان کوشش کوي چې آخرت خراب کړي د خدای په لحاظ باندې د شیطان په کول مه کوه دا غیرت دی چې خپل غضب کنټرول کړي دا غیرت دی چې د شریعت پایبند واوسي چې کوم شریعت تا ته حکم درکړی ده دا بې غیرتي د سړی تر شریعت تېرېږي او له بده مرغه زموږ په پښتنو کې چې دغه فساد او دغه پیښه راځي په موږ کې بې سترې ده حجاب نشته په موږ کې هغه قوانین په کورو کې موږ نه دي مراعات کړي د اکا له زوی سره د ماما د زوی سره او د اخښ سره د لیوره سره د باجه سره د دغو سره زموږ تعلقات ډېر خراب دي او هغه داسې واقعات ایږي نو تاسې محترمینو خپل ماحول هغه شریعت ته تسلیم کړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته